لا په کراچۍ کې تقریر کوئ په پښتو یې شروع کوي خوند یې نه کوئ بیا په اردو شروع کوي بیا خوند نه کوئ اخر آج میرا موډ نہیں هغه بیا ګوره بانجان بل پښتو پروګرام اچول دی هغه مچان به ما زړه کې څه نه مچان تا کور کړی ته یې ولکه کسابې له مچ لاړ رالی د لورای کارتوس دوه چاته سر یې دوه منزل سرګړی ای زما زوی لکه د کور کډای کچرې بورغور خیرانان په ما ځان پټوي د تم نغمه خوند ورکړي د یې پر ګټه نه دی خالي یې نوم د ټیکهدار ټیکهدار ډېر غټ نوم دی بای دا خبره د ده زړه ومومله هو تر اوسه یې ګوته نه ده ورته لنډه کړې هغه یې بنام یې دی د غیس دا ورمه ډېرې ګټلې غیس په بنام په اردو کې ډېر پیسو ته یې ما ځان لکه خورلڼې دوه مې تیاج له سره لاړ یو بیا بل پښتون پړسې کېده هغه ورته ستا اخري خواهش چش دی زما اخري خواهش دا دی ما علاقه پردی سړی مړ وي اندړان ګیټ خلاص کړي ول راړې زموږ زنان بیا هم وګوري ډېر وخت یې شی نه دی لر ډېر وخت یې شی نه دی وای بیا په انارو کې تاوان کړی دی په پلیټ کې وویني باد یې سي وایي تا ته چل ته ټیکهداري وکړه خپل مشیان جنګوه هغه خاوندان دې ګټې نه ده کې کړي دی صدرۍ له کوچلاغه راغورځوي رنګ یې هم دی د ماجر دی درځوی اړوي نه باغ بیا په میان کې پاتې دی په ارغنداو کې ناست هو پټوی یې مړه ای بل یې ورسره پټوی ایا د هغې بې عزته کوي ای د هغې د مور پاکستان یې کراچۍ له به لاړ شه ای بس په خوشحاله دی څه غایب مه کله چې پلار یوې تاڼه کې کړی پخ کړ کړي په بوتله پسې قیدې لږل دی بېرته وارل اوس یې هغه هم بېرته کور یې تر تاڼلې بېکار بېرته راغلی په حوالات کې کښېناست کله سپلاک یو پولیس والا دی دونه بې غیرته دی واشم په وردۍ کې راځي باغوانان لوي داسې باغوانان به بیا غږ نه راته پایه وردۍ ټکرای ډکې ګاره روان پیسې تاڼې یې لوي واښه تاڼې یې لوي لکه قیدیان واښه خوري چش خوري دی بیا افغان نسته دی بازار له شیدې وراړي
سخیر دته وای ورور ورغ بابا ولاله پرته سپوږمۍ نه جوړه د تر ما طلاق دی کنه مرانای په مچردانۍ کې دته وای مدعي توپک پر وینه نو لای دونې تنګ د ولکه مچر تر وتای ولته ګولې تر راشه هغه مرانه ورسره خبره وایي کار نه په لار پر ګلاب بیا مدعي توپک ویني په ولاړه مچردانۍ کې منډې وایي راس ابو سرکشن ابو سرکشن اخن ابو ماشاءالله هغه دغه دی دا کې پروت دی پلار نه دی زوړ صندوق چې دی ورته بد مه کوه هغه یې شروع کړي دونه شی نه چې موږ ته راشه خپله بد کوې و موږ ته نه رایله یا زما څلور لوڼې هو لکه تاسې ورکړی لکه تا وایسې ورکړي اخن زویان دای دې ګسه نه راک یا درواغ وایه بس نو خودم سړی به یې پیل دی غږ مه لرئ ګلاب ټیکده تاوان وکړي تر خالق کریټ یې لیا کریټ ارزانه خرڅوي خالق کریټ په سل دی د انارو غپاتیان اخن کزن حاجي صاحب په تا زموږ پروګرام ډېر ښایسته و ډېر خوند یې وکړې مهرباني خدای دې وکړي چې وروره زموږ په خبرو ته یې خفه سوي نه خامخا ټوکې دي یوه پر یوه خوا لاړې چې بله پر هی بې ادبه شیان راغلي دي خامخا وروره اوس مړه یو کله ما خپل کې وای دا اوس په موام په ما کې دوسترو کله وای څه ډول مړه مور بیا مې یو شین طوطی تروری ویلې دروازه کې ناست دی خلک د پښو کوي او دننه راسه مړه